السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خواندرونو خاد آباد بریا مو په برخه شه د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ. خصوصي پیغام د پښتنو علما کرامو په پښتونخوا کې خصوصا یا په نړۍ کې چې کوم پښتني علما کرام دي هغوی ته لرم. ولې از د خدای چې د قام سره د اسلام په جامه کې خیانت مه کوئ. مور ته ممی، پلار ته پاپا، خور ته باجی، ماما ته مامو، کاکا ته چاچا، 12 15 20 35 16 مه وایه. په لحاظ د خدای چې دا کارونه مه کوئ. دا د خپل قام سره خیانت کول دي. د اسلام په جامه کې خپل قام ذلیلول دي. که تاسو دا ووایئ چې دغه ژبه چې تاسو وایي دا اردو 15 35 چې پکې وایي دا ګونې ډېره اوچته ژبه ده او اسلامي ژبه ده، نو عربي که وایي خیر دی، 70 او 40 او 50 که وایي، خو موږ درته څه نه وایو. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عربي ژبه ده په دې کې څه نه وایو. خو دا بیا کومه ژبه ده؟ آیا ستاسو په ژبې باندې په ټولې نړۍ کې چا خبرې کړي؟ چا 15 او 10 ویلي؟ چا کاکا او ماما ویلي؟ نه دي ویلي که نه؟ که چرته اسلام ته واړی په نړۍ کې اولین خلک دي پښتانه چې روس ته ماتې ورکړي، د نړۍ هر قام ته ماتې ورکړي، تر ننه پورې ورسره مشتو ګریوان دي، لاسو ګریوان دي، ورسره وژنې دي. په سوونو زره پښتانه علما کرام او ځوانان او سپین ږیري او خویندې میندې ووژل شوې. که چرته د قربانۍ ژبه که چرته د اسلام ژبه هغه پښتو ده. نور دا کارونه مه کوئ چې تاسو رالوی خو د پښتنو په ډوډۍ شوئ. دا مدرسې چې کومې دي د کومې مشهورې مدرسې دي د پښتنو په خاوره دي او د پښتنو وظیفې خوري او د پښتنو بچي یاستئ، د پښتنو زیږل مور و پلار هم پښتانه دي، لیکن کار چاته کوئ؟ تاسې او خدای. دا کارونه مه کوئ. په لیاز د خدای دا کارونه مه کوئ. همدا دي چې پښتانه مو سپک کړه. همدا دي چې نن ځینې علما راپاڅي او وایي چې د علما کرامو سره د مولایانو سره په پاکستان کې سپکاوی کیږي. په نړۍ کې د پاکستان د علماو نوم دی، خو چې پاکستان ته راشي د پاکستان په میدان هوایي باندې چې کله دوی راکوشي نو بیا د دوی سپکاوی کیږي. نو سپکاوی خو باید وشي. دا ځکه چې تاسو نه ځان پیژنئ، نه قام پیژنئ، نه پاکستان پیژنئ. آیا تاسو جوړې؟ نن ما اورېدل یو ویډیو، یو ملا صاحب وایي چې پاکستان د علما کرامو په وینو جوړ شوی دی. پاکستان علما کرامو خدای د لوی کا، خدای د نور علم درکړه درته. علما زمونږ خوښ دي، زمونږ د سر سترګې دي، خو لږ عقل پیدا کړئ. د دین علم خو لرئ، په هماغه دین کې خبرې کوئ. د دنیا د تاریخ نه خبر نه یاستئ. پاکستان نه علماو جوړ کړی، نه پښتنو جوړ کړی، نه مسلمانانو جوړ کړی. پاکستان برطانیه او امریکا جوړ کړی. تاریخ یې وګورئ، په برطانیه کې کتابونه وګورئ، ستاسو تاریخ په برطانیه کې پروت دی. د دې لپاره جوړ کړی دی چې روس، چین، هندوستان او دلته پښتانه وډبوي او وایي ځپي او ذلیلې کا او خوارې کا. او د برطانیه او د امریکا مورچه د دوی په منځ کې چې تل پښتانه ووژني، لکه اوس چې بیا ورته لار جوړه کړې ده. او دا چې د مولایانو سپکاوی کېږي، ځکه کېږي چې دی تر اوسه پاکستان نه پیژني، ځکه کېږي چې دی تر اوسه چغې وایي چې پاکستان مولایانو جوړ کړی، ځکه چې د علماو سپکاوی کېږي چې دی تر اوسه وایي چې په نړۍ کې د علما کرامو قدر دی، خو چې پاکستان ته راشي زموږ سپکاوی کېږي. پاکستان تاسو پیژنئ چې تاسو د خپل قام سره خیانت کړی دی، تاسو د خپل ولس د خپل کورنۍ سره خیانت کړی دی. تاسو د پنجاب په ډوډۍ نه یاستئ غټ شوي، تاسو د پښتنو په ډوډۍ غټ شوي. دا ستاسو د مور او پلار، ستاسو د پلار او د نیکه ډوډۍ ده، د پلار او د نیکه ځمکه هم ده. هیڅوک په تاسو باندې احسان نه کوي، خو تاسو یې پیژنئ نه، تاسو ځان نه پیژنئ. تاسو خپله په خپل کور کې خورئ، سکئ، علم حاصلوئ، لیکن کار پنجاب ته کوئ، پنجاب د نړۍ کافرانو ته کوئ. پاکستان نه علماو جوړ کړي، نه مسلمانانو جوړ کړي، نه د علماو دپاره جوړ شوی، نه د اسلام دپاره جوړ شوی. دا برطانیه جوړ کړی، دا امریکا جوړ کړی، او د څه دپاره جوړ کړی؟ په لیاز د خدای. لږ د دنیا کتابونه هم وایي، قرآن او حدیث خو مو ویلی دی. او مننه او ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته هم را زده کړی دی، خو لږ اپلتې مه ولئ. د نړۍ په تاریخ باندې ځان پوه کړئ.
نو الله مخاد او آباد لره ژوندي اوسئ. زه د خصوصا د علماو نه چې په منبرانو باندې په تبلیغونو کې او په دغه شي ځایونو کې د 1535 مه وایئ 0333 مه وایئ. صحیح ده؟ کنی دا د کام سره خیانت دی او چا چې د خپل کام سره خیانت کړی خدای پاک هغه نه بخي. ذلیلۍ سره د علم سره د سنت او سره د دې چې هر څه بلري خدای پاک به ذلیل او خوار کوي او خدای پاک به د مرګ په بدو لارو راولي چې په هغې باندې تاسو پوهېږئ. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، تل یو اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.